د طالبانو حکومت له کومو داخلي اختلافاتو او بهرنیو ټکرونو سره مخ دی؟ آیا د دوی حکومت به دوام وکولی شي؟ طالب مشرانو تعصب کول پکار دي. مهم معلومات هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه لیکنه کې پر دې بحث کړی چې طالبان په خپله واکمني کې له کومو لویو ستونزو او ننګونو سره مخ دي. د ورځپاڼې وویل دا سمه ده چې طالبان 2 لسیزې وجنګېدل او مبارزه یې وکړه، ولې اوس چې واکمن شوي له داخلي اختلافاتو سره مخ دي. جزئیات وایي طالبان په خپلو منځونو کې پوره او ژور اختلافات لري چې یو طرف ته د کندهار طالبان چې د ملا هیبت الله په ګډون پکې ملا یعقوب مجاهد او ملا ورور اخوند شامل دي، دا یو طرف بلل کیږي. د ورځپاڼې د لیکنې لیکوال زیاته کړې د طالبانو بله ډله د حقاني شبکې ډله ده چې د پاکستاني استخباراتو ISI سره نږدې اړیکې لري. د جوړښتي لحاظه سرچینې ویلي د کندهار ډله طالبان په هیواد کې دننه پر واک تمرکز کوي، خو د حقاني ډلې پالیسي بیا په نړیوال جهاد پورې تړلې دی. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو قوي ډله یعنې د ملا هیبت الله اخوند ډله ولې پر دې اعتراف نه کوي چې حقاني ډله یوه پیچلې او سیستماتیکه ډله ده چې د بهرنیو استخباراتو په مټ خپلې چارې مخ ته وړي او داسې معلومیږي چې له نړیوال تروریزم او تروریستي شبکو سره به پراخې اړیکې لري. د حقاني شبکې د زیات شمیر غړو نومونه په تور لیست کې دي او دا مهال د یو شمیر هیوادونو تر تعقیب هم لاندې دي چې له ډارې مشر سراج الدین حقاني آن مخ هم نشي ښکاره کولی. تر اوسه پورې د طالبانو حکومت چې 6 میاشتې یې تېرېدونکي دي په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی همدا هڅه کوي چې ژر نړیوال مشروعیت ترلاسه او رسمي حکومتولي وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.